امرالله صالح وایي خلیلزاد افغانان تیر ایستل او اوس په مرکو کې خپله ناکامي نشي پټولی. امرالله صالح ویلي زلمي خلیلزاد د افغانان تیر ایستل او اوس په مرکو باندې خپله ناکامي نشي پټولی. د لیرې کړای شوي جمهور رئیس اشرف غني مرستیال ښاغلي صالح د خبره د زلمي خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړې ده. امرالله صالح د طالبانو له واکمنېدو وروسته ځان د افغانستان د جمهوري دولت سرپرست ولسمشر اعلان کړ او تر ډیره وخته په پنجشیر کې د مقاومت له ډلې سره مل و. صالح په خپل ټویټر باندې پر خلیلزاد په نننیو توندو نیوکو کې هغه د افغانستان د سقوط او وروستیو تحولاتو اصلي مسؤل بللی دی. امرالله صالح ویلي چې خلیلزاد د په خبره د خپل ناکامۍ د منلو پر ځای په خپلو څرګندونو سره د خلکو په زخمونو مالګې دوړوي. زلمي خلیلزاد د اونۍ له سی بي اس وروسته له کارنګي بنسټ سره مرکه کړې چې پکې تر ډیره د خپل ماموریت او فعالیتونو ننګه کوي. خلیلزاد که څوم په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت په برخه کې امریکا ناکامه بللې، خو ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل هدفونه ترلاسه کړل. هغه د افغانستان مخکنی ولسمشر باندې انتقاد کړی چې په واک د پاتې کېدو لیواله و او امریکا هم کافي فشار پرې رانهوړ. خلیلزاد تېره اونۍ له خپل دندې لاس په سر شو او پر ځای یې ټام ووسټ چې د هغه مرستیال و د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي په توګه وټاکل شو. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.